الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب كشف الشبهات د شرح په سلسله کې د مبارکو درسونو دا کړی و. هغه درسونه چې په هغې کې د یوې بنیادي مسلې په باره کې خبره روانه ده، هغه مسله د توحید او د شرک ده. هغه مسله چې د هغې په بنیاد خو به یا کامیابیږي د همیشه دپاره، او یا هغه مسله چې د هغې په بنیاد باندې یو انسان ناکامه شي د همیشه دپاره. کامیاب هغه دی چې خپل عقیده وپېژني، موحدي. ناکام هغه دی چې خپل رب په صحیح طریقې سره ونه پېژني او د هغه بندګي خالص ونه کړي. نو دا ډېره بنیادي مسله ده د توحید او د شرک ده. او په دې کتاب کې هغه شبهات، هغه خبرې ذکر شوي دي چې هغه اکثر د هرې زمانې د مشرکانو په ژبه باندې، نو تا ته دا طریقه ښویه کېږي چې که ته چېرته چا ته دعوت ورکوې د توحید، نو دا یو څو مشهورې خبرې دي چې ستا مخې ته به یې راپېش کوي او را مخامخ کوي به، نو ته به جواب څنګه کوې. او ما دا خبره په اوله کې ذکر کړې وه چې شیخ رحمه الله د هغوی هغه مشهورې شبهې ذکر کړي دي، مشهورې شبهې چې هغه اکثر د هرې زمانې د مشرکانو یو شی دي. بیا داسې شبهې شتي چې هغه په بعضو علاقو پورې خاص وي، یعنې د هغه علاقې خلکو په زړونو کې یو شبهه پرته، هغه خاص هغوی ذکر کوي. نو چې کله دا غټې شبهې ختمې شي انشاءالله بیا به موږ د الله په توفیق سره کوشش کوو چې بعض زیاتي شبهې د مشرکانو هغه ذکر کړو. هغه شبهې چې هغه زمونږ په دې علاقو کې او زمونږ په دې ملکونو کې دا خلک یې ډېرې بیانوي، نو د هغې به څنګه جواب ورکوې، دا خبره به بیا ذکر کوو د الله په توفیق سره. اخرنۍ خبره که تاسو ته یادوي نو هغه دا روانه وه، حوار د یو کس سره چې د هغه عقیده خرابه ده. او حوار معنی ده چې بحث مباحثه خبرې اترې د هغه کس سره روانې دي چې د هغه عقیده کمزوري ده، شرک پکې دی، عبادت د الله دپاره خالص نه دی. نو دې سره ته دا طریقه زده که چې کله د یو کس عقیده خراب وي نو د هغه سره به بحث څنګه کې. او دا خبره ذکر کړې وه موږ چې مخامخ سړي ته چې کله هم خبره کوې نو په دې نیت به نه لګي همیشه چې دا ضدي او عنادي دی، بلکې ته به څه سوچ کوې چې دا مخامخ سړی څه دی، جاهل دی، دا مخامخ سړی جاهل دی او زما کار د ده پوه کول دي. که چېرته ته د اول نه په زړه کې دا واچوې چې دا مخامخ سړی ضدي دی او عنادي دی او دا دی او دغه دی، نو بیا به پوه نه کړي. نو ځکه دا خبره اهمه ده، صرف د عقیدې په مسله کې نه، په هر مسله کې چې ته د چا سره لګیې نو د بحث او مباحثې په آدابو کې به دننه لګیې. او چې څومره ستا خبره په حکمت او په ادبي نو دومره به ستا خبره اثر کوي او د جانب مقابل په زړه باندې به اثر کوي. او که چېرته ادب درته نه معلوم د دې خبرو او پالتو غوسه کې او چغې وایي او مخامخ سړي باندې زر فتوی ولګې، نو بیا ستا دعوت کامیابېدی نه شي، بلکې کیدی شي چې بعض هغه خلک چې صحیح خبرې ته نږدې شي وو او د هغې منلو ته نږدې وو چې منلی وې، خو ستا د دې رویې د لاسه هغه خلک د هغې نه څه شي، د هغې نه لرې شي. ځکه الله وایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. اوس ګوره دې آیت کې دوه قسمه خلکو سره خبره ده. الله وی دعوت ورکه د خپل رب لارې ته بالحکمه په حکمت سره، والموعظة الحسنه په ښایسته نصیحت سره، وجادلهم بالتي هي احسن، او د دوی سره بحث مباحثه وکړه
بحث مباحثه مو کا، مناظره مو کا، باللتی هي احسن په ښایسته طریقې سره. اوس دې کې دوه قسمه خلک دي. سړی ماته وایي چې دوه قسمه خلک کوم ځای کې ذکر شوي دي؟ الله خو عامه خبره کړې ده چې دعوت کوو په حکمت سره، په ښایسته نصیحت سره، او بحث مباحثه وکړه په ښایسته طریقې سره. دوه قسمه خلک دا دي، یو هغه دي چې هغه مسلمانان دي، دویم هغه دي چې هغه غیر مسلمه دي. مسلمانانو سره خبره دا ده ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه، په حکمت دعوت ورکه او ښایسته نصیحت وکړه. د غیر مسلمو سره وجادلهم بالتي هي احسن، د هغوی سره بیا که چېرته بحث راشي بحث به لازم راځي، او لازم به د هغوی سره مناظره راځي، خبرې اترې به راځي. بالتي هي احسن، هغه به په ښه طریقې سره کړي. مسلم دی او که غیر مسلم دی، ستا د بحث طریقه، ستا د دعوت طریقه چې دا د حکمت نه ډکوي. الله سبحانه وتعالی موسی او هارون علیهم السلام لیږلي د چا طرف ته؟ د فرعون طرف ته. فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. تاسو دواړو خو ځئ په فرعون پسې، خو خبره به ورته نرمه وکوئ. یعنی دا د هغه سړي په باره کې خبره ده چې هغه دعوه د څه کړې ده؟ دعوه د ربوبیت یې کړې ده چې زه رب یم ستاسو. والعیاذ بالله دا دومره لوی کافر دی. بیا هم الله موسی او هارون علیهم السلام ته فقولا له قولا لینا. الله وی کېدی شي نصیحت قبول کړي. الله ته پته وه که نه پته چې دی نصیحت نه قبلوي؟ پته وته. بیا ولې موسی او هارون علیهم السلام ته دا وایي؟ دا طریقه ده، دا تعلیم دی. الله ته خو پته دی چې دی دعوت نه قبلوي، دی حق نه قبلوي. نو بیا هم ته داسې وکړه. یو دا چې معنی ده چې ته خپل کوشش وکړې، علم د الله سره دی چې دا سړی حق قبلوي او که نه قبلوي. بل زه د بعض ملګرو سره لګیا وم، خپل مجلس کې موږ لګیا وو، چې دا بعض کسان په دې ملګرو باندې تنقید ډېر کوي. لکه مثال کې درس کې یو سړی کېناستو، اعمال یې داسې مضبوط نه دي، خو درس له راځي، دغه پکې ښه کار درس له راځي، کینی بیان اوري، اعمال برابر نه دي، ظاهري شکل نور داسې بعض کوتاهیانې پکې ښکاري. کوتاهیانې موږ ټولو کې دي، خو یو نیم کې ډېرې یا ښکاري. نو دا مز ملګري پې خفه شوي، اعتراض وکړي مړ وایي د درسونو کې کیني. ما هغوی ته دا وویل مه پرېږدئ، دا چې کیني درس کې د یو ورځ الله ولې ورځ هدایت ورکړي، خبره به اثر وکړي، ورو بس یو ورځ دا زړی مطمئن شي او دا خبره ومني. موږ به خپل کار کوو، لکه څنګه چې الله موسی علیه السلام ته لاړ شه ته دعوت وکړه، حالانکه الله ته پته چې دی نه مسلمان دي، خو ته دعوت وکړه. تاسو ټولو ته زما دا نصیحت دی، خصوصا هغه ملګرو ته چې هغه دعات الله دي، دعوت ورکړئ د الله طرف ته، د قرآن او د حدیث طرف ته. که هغه ته مسلمانانو له دعوت ورکړئ، که هغه ته کافرانو له ورکړئ، ته به خپل کار نه پرېږدې. زما او ستا کار هغه همیشه د الله طرف ته بلنه، د قرآن او حدیث طرف ته بلنه. څوک یې مني نه مني د حساب کتاب به ورسره الله کوي. ځکه یو متل دی مشهور، دا بعض قومونه استعمالوي، وایي که ته اس اوبو له په زور بوځې، په زور خو به یې بوځي د اوبو له، خو په زور پې اوبه نه شي څښی. په زور به یې اوبو له بوځي، خو په زور به یې اوبه څښی شي. معنی دا ده چې ته به یو سړي ته صحیح لار وښیې، خو دومره طاقت ستا نشته چې دا سړی ته دې صحیح لارې ته راواړې. دا طاقت ته چا سره دی؟ د الله سره دی. زما او تا سره دقه دی چې موږ خلکو ته صرف خبره بیان کړو. الله وله هدایت ورکوي نه ورکوي د الله کار دی. دیزی کې دا حوار د چا سره روان دی؟ یو دیسې سړی چې عقیده خرابه ده او ته یې پوه کې، نو دلته به سینه هم پراخه ساتي، ځکه چې کېدی شي دی په دې خبرو کې ډېرې ګډې وډې ووایي، او کېدی شي داسې خبره پکې وکړي چې یعنې ستا غصه پې سر ته وخیږي او ته ګرم شي او بلډ پریشر دې های شي. نه، ته به ځان کنټرولې،
ته به بیا هم هغه سره خبره په آرام کې. خبره دا شی و چې هغه تا ته دا وایي خوی د شفاعت نه منکري، شفاعت نه مني. د هغې جواب شی و چې موږ شفاعت منو، خو شفاعت ټول د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. شفاعت لپاره 2 شرطونه دي، اذن او رضا د الله. اذن معنی اجازت د الله هغه چا ته چې څوک سفارش کوي، رضا د الله د دواړو نه چې الله راضي ده هغه چا نه چې سفارش کوي او د هغه چا نه چې د چا لپاره سفارش کوي. په دې ښکلی دلیل درته ذکر کوم، ذهن ته مې راغی. نوح علیه السلام په قوم چې کله طوفان راغی او هغه کشتۍ کې سور شو او ځان سره بعض مؤمنان هم سواره کړو، نو خپل زوی ته آواز وکړو یا بنی ارکب معنا، زوی راځه موږ سره سور شه. کافرانو سره به ملګری کېږه، الغرض هغه پاتې شو. وروسته بیا نوح علیه السلام الله ته څه وایي؟ ان ابني من اهلي، یا الله زما د زوی دی خو زما په خپلوانو کې دی. تا ما ته ویلي چې کشتۍ ته خپلوان سواره که، نو خپلوانو کې خو دیم دی. معنی دا چې یو قسمه سفارش کوي الله ته. الله ورته څه وایي؟ یا نوح انه لیس من اهلک، دی ستا په اهل کې نه دی. اهل خو ستا هغه دی چې ستا تابعداري. بیا وایي زما نه داسې څه باره کې تپوس ونه کړي چې تا سره په هغې علم نه وي. نوح علیه السلام ډایرکټ دا وایي یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د دې نه چې زه تا نه تپوس وکړم د هغه څه په باره کې چې ما سره د هغې علم نه وي. دې ځای کې سفارش څوک کوي؟ نوح علیه السلام کوي. وشو سفارش؟ ولې ونه شو؟ نه هغې نه مخکې اجازت نشته. نوح علیه السلام ته اجازت نشتی چې ته د زوی باره کې سفارش وکړې. یوه. دویمه، الله نه دی راضي د هغه چا نه د چا دپاره سفارش کړي. د یو ښکلی مثال زما ذهن ته راغی چې په دې سره تاسو هغه ټوله مسله راګیره شو. حالانکه نوح علیه السلام څومره یعنې اولوالعزم پیغمبرانو کې دی. دا کوم چې پراته دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر ته، یا هغه ته چغې وایي چې د الله پیغمبر زموږ سفارش به وکړي، او خپل کردار ته نه ګوري، خپل عمل ته نه ګوري. وایي څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټ سړی د الله سفارش ورکړی، دا خبر هم تېره شوې وه. وایي تا ته به دا وایي چې زه خو د پیغمبر نه هغه څه غواړم چې الله وله ورکړي دي. نو صحیح شو، الله خو له ورکړي دي، خو اجازت په کار دی، د الله رضا په کار ده. داسې خو الله سفارش دغه له هم ورکړی نوح علیه السلام له، نه یې ده ورکړی. نوح علیه السلام به سفارش کوي که نه به کوي؟ په آخرت کې کوي به. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله سفارش ورکړی، خو دا سفارش به هله کېږي چې کله یې ځای راشي الله اجازت ورکړي او الله راضي د دواړو نه. نو الله خو راضي دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، خو بیا پکې رضا په کار ده د هغه چا نه رضا چې هغه د هغه دپاره سفارش کېږي. او مخکې موږ سره دا مسله تېره شوه، حدیثونه بیان شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما د شفاعت حقدار هغه څوک دی چې هغه لا اله الا الله د زړه د کومې نه ویلي او د دې په سوري کې ژوند تېر کړی. یو روایت کې داسې راځي فهي نائله، هغه به میلاویږي هر هغه چا ته، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش به میلاویږي هر هغه چا ته چې چا د الله سره څه شی نه شریک کړی. حدیث کې د الفاظ دي. نو توحید پکې شرط دی او الله نه راضي کېږي مګر د چا نه؟ د موحدینو نه. دا مسله بیان شوې. اوس د هغې نه بعد فإن قاله، که چېرته تا ته دا ووایي، دا کوم سړي چې عقیده کمزوري ده که دې تا ته دا ووایي انا لا اشرک بالله شیئا، زه خو د الله سره څه شی نه شریک کوم. مخکې ما تاسو ته دا خبره وکړه چې مشرک ګورې ځان ته مشرک وایي نه وایي. که ته چېرته ډډه دې لګولي او په دې ته بناسي چې دی به په خپله وایي چې او زه مشرک یم، نو هغه ځان ته ګوره مشرک نه وایي، هغه ځان ته مشرک نه وایي. د هغه په ذهن کې شرک ناروا دی. درته م ویم ګوره د هغه په ذهن کې هم شرک ناروا دی، خو هغه شرک بل څه ته وایي. مشکل دې ځای کې دی، شرک ته ناروا ته م وایې، شرک ته ناروا هغه م وایي. خو ته چې کوم شرک یادی او په څه باندې پوه شوی، هغه شرک نه یادی، هغه بل شان پوه شوی دی. دې پوه کول غواړي چې شرک څه ته وایي. وایي زه خو شرک نه کوم،
بلکې داسې ووایي دا نه چې شرک نه کوم انا لا اشرک بالله شیئا هیڅ شی زه الله سره نه شریک کوم دا چې غټه دعوه وکړه حاشا وکلا ولكن الالتجاء الى الصالحين ليس بشرك د نیکانو خلکو سره د عقیده ساتل او دوی ته منت او زاری کول دوی را بلل دا خو شرک نه دی اوس کېدای شي تا ته دا ووایي چې وایي زه خو شرک نه کوم نه نه الله دې ته موږ ساتي زه وایي بلکل شرک نه کوم خو د نیکانو خلکو درله تله هلته هغوی ته التجا کول سپارښونه غوښته هغوی ته نزدېکت ځان نږدې کول دا شرک خو نه راځي ته څنګه ماته وایي ته شرک کېدای شي تا ته دا ووایي دا نه چې ته سور شي او شین شي او ګرم شي مشرک زوی او ته څنګه دا خو شرک کوې او دلته وایي چې زه نه کوم نه ښه په ارام فقل له ته ورته دا ووایه اذا كنت تقر ان الله حرم الشرك الاعظم من تحریم الزنا ته خو دا خبره مني که نه ته به هغه ته دا ووایې چې ته خو دا خبره مني که نه چې رب العزت چې دا شرک حرام کړی دی نو دا شرک په حرمت کې زیات دی د هغه حرمت نه چې کوم د زنا په باره کې دی یعنی زنا هم ګناه ده او شرک هم ګناه ده خو لوی ګناه کومه یوه ده شرک دواړه لوی ګناهونه لکه زموږ مطلب دا نه چې ګوره زنا معمولی ګناه ده او خیر دی لکه ګناه په دوه قسمه ده یو ته ویل کېږي ګناه صغیره بله ګناه کبیره دا ګناه کبیره چې کومه ده بیا دی کم بعض د بعضو نه زیات دی لکه اوس شرک دام ګناه کبیره ده او زنا دام ګناه کبیره ده خو بیا د دواړه یو درجه کې نه دي په دې لویو ګناهونو کې بیا بعض د بعضو نه اوچت دي حرمت یې زیات دی نو دا شرک ته درته ووایه ته خو دا منې که نه چې شرک حرام دی او د زنا نه لویه ګناه ده دلته ته یو فایده ذکر کړم د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په باره کې راځي لکه غیرت ته توحید دپاره چې د دې څومره کمی دی شیخ رحمه الله خو په توحید باندې دومره غیرت و چې اکثر کتابونه د هغه ټول د توحید په باره کې دي او د چا چې ورسره نالګي ده د اوسه پورې هغه ټول تیم په دې وران دي چا سره پوله پټی نه و شریک وران ورسره پسې دي هم د توحید په موضوع باندې دي نو د هغه باره کې دا راځي چې هغه یو پیر درس له راغی نو د شاګردانو مخکې ډېر خپه خپه کېناست شاګردانو ورته وویل تاسو نن ډېر خپه یې څه چل شوي نه نه څه نه شي بیا هم هغوی کوشش کوي څه چل شوي وی راتلمه دیجی کې په لاره باندې نو یو کس دی خلکو رانیولی و چې هغه زنا کړې وه نو هغې ته چې مو کتو نو دا طبیعت مې خراب شو خلکو اعوذ بالله اعوذ بالله زنا او ډېر تعجب خلکو وکړو بله ورځ چې بیا شیخ رحمه الله راغی بیا خپه شاګردانو دوی تاسو بیا خپه بیا سیل شي وی نه هغه پرونی مسله هغه شان نه وه د زنا نه وه هغه دغه سړي چېرته د غیر الله په نوم باندې چرګ حلاله کړې وه د زنا مسله نه وه مسله د څه وه د غیر الله په نوم یې چرګ حلاله کړې وه خلک غلي کېناست غوسه یې بې ده وی نه چا چرګ حلاله کړې وه نه زنا شوې وه خو ما غیرت کتو په توحید باندې چې کله ما پرون وی چې زنا شوې وه نو تاسو ټولو اعوذ بالله اعوذ بالله دا څنګه دا ویلو ده او چې نن مې وایي چې چرګ حلاله کړې د غیر الله په نوم تاسو غلي ناست وئ دا ګناه خو د هغې نه غټه ده هغه هم ګناه ده خو یو سړی راولګي د الله سره شرک کوي د دې په شان کومه ګناه ده د توحید دپاره غیرت په زړونو کې پکار دی چې ته یو سړی ویني
او هغه بوت ته ونې ته ګټې ته سجده لګوي او هغې نه طوافونه کوي او نظرانې منښتې کوي د غیر الله په نوم، او په تا کې غیرت را نه شي که نه، نو ته د توحید د غیرت نه خالي. موحد انسان دا برداشت کولی نه شي چې د ده د رب سره دې څوک څه شی شریک کړي، دا نه شي برداشت کولی، په دې خفه کېږي، په دې ورته غیرت ورځي. اوس ته به دې مشرک ته څه وایې؟ دا چې تا ته ووایي چې زه شرک نه کوم، اولنی خبر به ورته څه کې چې تا ته خو دا پته ده چې شرک یو لویه ګناه ده. وتقر ان الله لا یغفره، او ته دا مني چې الله شرک نه بخي. دا خو به لازم هغه مني، ځکه چې هغه څه مني؟ قرآن مني. قرآن خو مني که نه؟ او په قرآن کې څه دي؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله دا نه بخي چاته چې د هغه سره دې څه شی شریک کړی شي. وایي دا ته مني؟ هغه یو منم. فما هذا الامر الذي حرمه الله وذكر انه لا يغفره. نو اوس داسې کار وکړه، ته وایې چې او شرک لویه ګناه ده، ته دا مو وایې چې شرک الله نه بخي. دا په دې شرک مې پوه که دا اخر داسې شی چې الله یې نه بخي او الله حرام کړی، ما پې پوه که که نه زه په دې ځای کې به راګیرې. د جواب د ورکولو طریقه ګوره دا ده، एकदम به ته دا چې په سړي باندې حمله کې هغه وایي زه شرک نه کوم، وایي صحیح شوه، شرک حرام دی که نه دی؟ وایي او حرام دی. الله یې بخي؟ وایي نه نه یې بخي، چې په دې مړ شو به الله نه بخي، له دا چې توبه وباسي. نو دا څه شی دی دا شرک؟ ما به پوه که. فإنه لا يدري، ده ته پته نشته. اوس سوال دلته دا راځي چې شیخ رحمه الله څنګه دا ډایري کې وایي چې ده ته پته نشته؟ دی جواب کېدی شي نه نه د دې نه دغه جواب خو جواب ګوره دا دی، دی وایي زه د الله سره څه شی نه شریک کوم، خو دې نیکانو خلکو درله تله، دوی ته چغې وهل، نظرانې منښتې دوی ته ځان نږدې کول، دا شرک نه. د دې نه واضح شو چې دی د شرک په معنا نه دی پوه. د دې خبرې نه واضح شو چې دی د شرک په معنا نه دی پوه، ځکه دی وایي شرک نه کوم. فقل له، نو اوس ورته دا ووایه، شرک خو دی نه پېژني، اوس ورته دا ووایه کیف تبرئ نفسک من الشرک وانت لا تعرفه. عجیبه خبره وایي دا ده، شرک پېژنې نه او دعوه دا کوي چې زما کې شرک نشته او زه د شرک نه لرې یم. دا خو عجیبه دعوه ده ستا، یو شی پېژنې نه او دعوه دا کوي چې دغه ما کې نشته. لکه اوس یو سړی دی، یو خاص بیماری ده چې مثال دی به پوه نه دی چې دا څه ته وایي څه ته نه وایي، او ښه صفا وایي چې دا بیماري په ما کې نشته. وایي ته دا بیماري پېژنې؟ وایي نه پېژنم خو یې نه. نو چې پېژنې نه، نو تا ته څنګه پته ولګېدی چې په تا کې نشتي؟ ما کې جي وایي شرک نشتي، شرک پېژنې څه ته وایي؟ نه پېژنم خو یې نه. نو چې پېژنې نه، نو بیا تا ته څنګه پته تا کې نشتي؟ کېدی شي تا کې وي، خو ته خو پېژنې نه چې شرک څه ته وایي. نو ته به ورته دا خبره وکړي چې ته څنګه دا دعوه کې او ځان پاک ګڼې د شرک نه او ته یې پېژنې نه. کیف یحرم الله علیک هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه. تس عجیبه ناشنا سړی، الله یو شی حرام کړی دی او دی ویلی دی چې زه بخم نه ته د هغې په باره کې تپوس کې او نه پې ځان پوه کې. اتظن ان الله تعالی یحرمه ولا یبینه لنا. ولې ستا څه مطلب دی چې الله په موږ باندې یو شی حراموي او موږ ته بیانوي نه چې دا څه شی دی چې حرام دی؟ کېدی شي داسې داسې کېدی شي چې الله یو شی حرام کړي او موږ ته واضح نه کړي چې دا څه شی دی؟ نه شي کېدی، ځکه چې موږ ته د هغه حرام نه د هغه وخته پورې ځان نه شي ساتلی چې څو پورې الله راته واضح کړی نه، یا قرآن کې او یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې. نو ته دته دا ووایه، وایه تا لږ ساعت مخکې په خپله ووایي چې او شرک لویه ګناه ده، تا په خپله دا ووایي چې او شرک هغه ګناه ده چې الله یې نه بخي چې څوک پې مړ شي، بیا پېژنې نه. نو څنګه الله یو شی حرام کړی دی او بخي نه او موږ ته واضح کړی نه؟ دا کېدی شي؟
نشي کېدی. نو جواب دا شو، حاصل دا شو چې الله موږ ته واضح کړی دی خو ته پې نه پوهېږي. او قرآن او حدیث کې د قیامت پورې چې هره مسله راځي هغه په قرآن او حدیث کې هغه شته. څوک پې پوه شي او څوک پې پوه نه شي. او چې څوک پې پوه نه شو نو هغه دې ځان ملامته کوي، خپل علم دې ملامته کوي، خپل عقل دې ملامته کوي. قرآن او حدیث کې څه کمی نشته. ګورې او چې ته پې نه پوهېږي او ته پې نه رسېدلی نو ګناه ستا ده. ګناه د چا ده؟ ګناه ستا ده. لکه د امت د مشران د صحابه کرامو نه والا او تابعین او بیا د غټ علما محدثین تېر شوي، هغه ټولو دا دعوه کړې ده او دا خبره کړې ده او په دې دعوو سره دلیل دی چې او هره مسله په قرآن او حدیث کې شته. لکه بل ورځ موږ حدیث بیان کو چې نن هم بیان پرون کا بل ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هر هغه کار چې تاسو جنت ته نږدې کوي هغه ما تاسو ته بیان کړی دی، او هر هغه کار چې تاسو له جهنم نه لرې کوي هغه ما تاسو ته بیان کړی دی. ځکه ابوذر غفاري رضی الله عنه وایي که په اسمان کې چې ته یو مارغه خپل وزر بندې وکولاوي او اوړي راوړي په اسمان کې په هوا کې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته د هغې په باره کې څه ویلي دي. سلمان فارسي رضی الله عنه چې کله ورته هغه کتابي ده ووایي چې ښه ستاسو پیغمبر تاسو ته هره مسله ذکر کړې ده، هغه وایي او موږ ته خو دام ذکر کړی دی چې اودس ماتي ته کښېني نو په کومه طریقه به کښېني، موږ ته خو دا مسله هم ذکر کړې ده. نو دا څنګه کېدی شي چې الله دې شرک به موږ حرام کړي او بیان کړی نه چې دا شرک څه ته وایي؟ دا خو نشي کېدی. راشه اوس بلې مسلې ده. فإن قالا که چېرته جواب دله درکوي، ګوره ته چې له چا سره باز کوي یا به جاهلي یا به ضدي علم به ورسره وي. خو ګوره زه درته یو فایده ذکر کړم چې علم ورسره وي او دا علم یې حق ته نه رسوي او حق ورته پې نه معلومیږي او په باطل پورې نښتی، دی بیا هم جاهل دی. خو چې کله موږ داسې ووایو چې مخامخ سړی یا جاهل دی یا مولا دی، نو معنی د دې نه چې مولا دی نو حق پرست دی. موږ دا په دې اعتبار سره وایو چې دا جاهل امپړ دی، عامي دی، دا مولا څه نه څه په کتابونو او په خبرو باندې پوهېږي. نور جاهلان په اصل کې ټول جاهلان دي چې څوک هم په باطل پسې روان دی د څه دی؟ جاهل دی، ځکه چې حق نه پېژني، حق نه لرې دی، او یا پېژني او په قصې نه مین. ها ستا بحث د جاهل سره، نو جاهل خو ښه صفا په دې خبرو کې څه شو؟ ونښتو. شرک څه ته وایي؟ هغه سره څه جواب نه. اوس کېدی چې ته په داسې سړي واوري چې هغه لږې خبرې ورځي، خبرې ولا ورځي، تا ته دا وایي فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. شرک د بوتانو بندګۍ ته وایي او موږ د بوتانو بندګي نه کوو. دا سړی د لاول نه څه دی؟ پوه دی. دی دغه لاول نه په دې خپلو خبرو کې پوه دی، حقیقت کې دیم جاهل دی. خو د لاول نه تکړه دی، خبرې اترې ولا ورځي. وینه نه جي شرک خو د بوتانو بندګۍ ته، او سبحان الله دا خبره یاده کړئ، د هر دور د هرې زمانې مشرکان دا د هغوی غټه خبره ده چې شرک د بوتانو بندګۍ ته وایي، او موږ ګوره د بوتانو بندګي نه کوو. تاسو موږ ته مشرکان وایي، ای ظالمانو وی موږ او د مکې مشرکان هم یو ځای کړو، هغو بوتانو ته پراته وو. د دې خبرې ګوره مخکې هم جواب شوی دی په دې کتاب کې، خو په دې حوار کې دا خبره بیا تاسو ته وکړه. تا دې تپوس وکړي شرک څه ته وایي، هغه جواب درکوي شرک څه ته وایي؟ د بوتانو بندګۍ ته. او دا راته هم ویل چې تا سره علم نه ته هم د دې جواب نشي ورکولی. بار بار درته دا خبره کو مخکې تیر شو که نه چې یو موحد میدان ته کوشي اسلحه ورسره نه وي، نو په ده باندې یره پکار ده. اسلحه معنی علم.
نو چې ته اوس لګیا یې ځان نه د غټ قلقلا خان جوړ کړی دی او باسونه ماسونه کوي یو ځای کې او بل ځای کې او علم در سره نشتی نو بیا ګوره مشکل دا شي که نه چې ستا د لاسه بیا یعنې خلک دا مطلب کوي چې رجو کېدی چې د موحدینو سره به علم نه او پوهه به نه هغه هلته دی به نه پوه چې دی به خپله جاهل اکثر دا نن سبا خو د فیسبوک کې راوتي دي او د هر سړی پکې ملا دی نو دا بعض جاهلان سلفیان باسونه ماسونه کوي د اهل بدعو سره او علم ورسره نه وي هغوی راګیر کړي په څه مسله کې درته د سره علم نه ښه نو بیا هغوی څه دعوه کوي وایي د اهل حدیثو د سلفیانو یو لوی عالم تېښته کې بریالی شو پلانې شیخ الحدیث شیخ التفسیر دا نومونه سره بیا هغوی په قصد لګوي چې خبره ښه ګرمه کړي پلانې شیخ الحدیث شیخ التفسیر هغه د میدان نه څه شو وتښتېد دا موقف هغوی غواړي نو ګناه موږ دوی ته نه کوو ګناه دغه یو ته کوو دا چې رضان نه یې شیخ جوړ کړی دی او میدان ته ورکوزېږي او څه ورسره شتي نه ځکه مشران وی دومره خپې غځوه چې څومره دی صادري نو دومره خبره کوو چې څومره در سره علم ځکه یو ملګری یو وخت کې ملک کې د چا سره خبرې اترې کول هغوی ته خبرې ریکارډ کړې بیا ما پسې کسان رالو ما ته وایي که دغه سړی ته پوه کړو لکه دی هر چا سره باس ماس کې او په هر ځای کې دی پړي علم ورسره نشته نو که ته پوه کړې چې دی دا خبرې اترې پرېږدي او موږ ته خبرې ریکارډ کړي دي چا سره یې باس کړی ما تاسو ما ته دا خبرې واورئ نو دی چې کله خپله خبره شروع کړي ان الحمد لله نو ان الحمد لله نو ډایرکټ به هغه سړی دا ورردو کې هغه مخامخ چې ناست وي مولانا صاحب ته حا او خا کې فرق نشي کولی ته دلته راغلی ته مسله ثابتې ان الحمد لله څه شي ته وایي او بس د غریب نه ور پر خطا شو هغه نورو خبرو ته یې پرېښودی هم نه دی چې لا ته به ځان سره سره وړي هغه یې راښکاره کړي هم نه دي سړی ګډوډ کو په دغه کې او بیا ورکوي دوی دا یو غټ مولا راغلی و هغه په ان الحمد لله کې راګیر شو نو دا غلطي دا غلطي وه که نه دی غلطي ورته صحیح ووایو مونږ خو الحمدلله داسې منهج دی چې څوک هم غلطي که مروري ملګری پلاري عالمي استازي غلطي ته ورله غلطه وایو او د دشمن صحیح ته هم صحیح وایو الحمدلله که بدعتي که هر قسمه فرقه کی چې خبره صحیح نو صحیح ته ورله صحیح وایو که زمونږ پلار یې وجلی که نه پلار او خبره صحیح وکړي بیا ورته هم صحیح وایو دا زمونږ الحمدلله منهج دی دا د چا سره تعصبونه نه کوو چې جي دی په بل جماعت کې دی او مذهب کې دی به د ده خبره به همیشه غلطه وي د ده خبره به همیشه صحیح همیشه غلطه وي ځکه چې دی زمونږ سره نه دی نه دا زمونږ منهج نه دی نو که چېرته میدان ته کوش او علم در سره نه و نو جاخه به اواره کي جاخه به ښه ډېره کي او په خټه کې به اوبه ښه ډېرې ورواړي ځکه علم پکار دی پوهه پکار او چې علم در سره نه و که نه ښه په ارام چې علم در سره و عفوا چې علم در سره و ښه په ارام چې کوم ځای کې باس کوم ځای کې خبره او په څه موضوع خبره و شروع کوه بسم الله کوه هلته تا سره علم دی اوس دې کس تا ته دا وایي چې شرک څه ته وایي د بوتانو عبادت موږ خو د بوتانو عبادت نه کوو که تا سره علم نه وي نو د دې خبرې جواب کولی شي نشي کولی په دې کې دې هم راګیروي فقل له نو ته ورته دا ووایه الله اکبر د شیخ د پوه کولو یوه طریقه سړی به داسې راګیروي ګوره تا ته وایي چې موږ خو د بوتانو بندګي نه کوو او شرک د بوتانو بندګۍ ته وي فقل له نو ته ورته ووایه ما معنى عبادة الاصنام د دې څه معنی د بوتانو د بندګۍ داسې به سړی راګیری ښه د طریقه یاده که د دې باس مباحثې خپله صحیح یو طریقه دا چې چاله نه ورځي که نه کیدی شي حق پرستي خو هلته پړ شي ځکه چې دا چالاکي غواړي او دا تیز دماغ غواړي
مخامخ سړی به ته څنګه پوه کې څنګه به راګیرې څنګه به ته خپل دلیل بیانې د هر سړي کاروم نه دی ګورې ځکه شیخ غلام الله رحمتي صاحب الله سبحانه وتعالی دې وبخي هغه خبره کوله لګیاو د یو عالم تذکره وکړه وی منګه وی مناظره کې هغه مناظر هغه عالم او ډېر تکړه عالم یاد کو انتهایی تکړه عالم چې ښه پوه عالم د هغه مناظره ما ته تپوس کوم شیخ صاحب هغه مناظره څنګه وه مونږ خو اورېدو چې داسې غټه مناظره شوې وه او خبرې ترې وي او هغه مناظره شوې وه خو هغه پکې خبرې ټولې د تقوا کولې وي ځان کې تقوا راولې او ځان کې دا راولې اوس وي داسې د دې خو نه دی چې ته نصیحتونه دې څه کې تقوا وي دلته کار په کار نو داسې ځای کې څنګه سړی چلېږي چالاک ځکه وي زما خوارې یو پیر وي دا دغه رالو دا صوفیان سیفیان وی زما خواهد رالو وی ما سره باس ما شروع کو وی یو دلیل بگی دا ذکر کو دلائلو تا گورا چی زمانگ دا دوی دیسی تمرین کڑے ایکسرسائزی کڑے دلی بازو کارونو زکی عرضی کی کئی وی حقانیت دلیل تا گورا دوز حقانیت دلائل دی وی ما تاوی چی دا یو سینا زمانگ خوزی یعنی دا مطلب دوی دا دی چې دا یو د الله طرف نه خاص دغه دی چې الله دې صوفیان له ورکړی چې دا سینې یوه خوځي نو دا ته کولی شي وی ما ورته چې صبر دې له خو وروسته راځي چې زه دا یو سینه خوځولی شم که نه زه دا یو غوږ کته به راکوم ته یې کولی شي او دا یو غوږ مې ورته داسې کته به راکړو یو ما ته دې شهریار کته وي ما چې اوس زه حق پرسم کته حق ته به دې معلومې چې سینه خوځي که غوږ خوځي که پوزه خوځي حق په دلایلو بیانېږي قرآن او حدیث راښکاره که ټوس مضبوط دلایل راوړه ته ما ته وایي چې زموږ د پیر صاحب سینه خوځي او دا ما ته یو عمي ویلي مو زه ورسره میلاو شم د خپل کلي د مولوي صاحب باسې کوم ما ته یې وایي شیخ صاحب چې ورسره میلاو شي که نه وایي دا سینې سمه خوټ کېږي نو مې خوټ کېږي په دې ځکه چې ژوندی دا خو زموږ دا به خوټ کېږي ته خوټ کېده مې څه ته وې که درزېدو ته وې نو دا خو زموږ دا هم درزېږي دا به تاسو څه خبرې شروع کړي دي سینې خوټ کېږي او سینې خوځېږي او سینې درزېږي دا خو څه خبرې نه شوي الغرض په داسې ځای کې کم سړی پکاري چې علم یې اوسه یې چالاکه وي کله نه کله ګوره ښه تکړه عالم خو چالاکه نه وي نو خبرو کې ګډ وډ شي او عوام خو بیا په دې نه پوهېږي چې علم چا سره ډېر دی عوام خو دې ته ګوري چې کم یو پکې پټ دی او کم یو وړ دی نو دې ځای کې چالاکتیا وایي ځي عبادت د بوتانو دې ته شرک وایي او زه خو شرک نه کوم نو ته به ورته څه وایې د بوتانو د عبادت څه ته وایي سبحان الله دې ځای کې راشه اهمې مسلې د بوتانو د عبادت څه ته وایي أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها استا څه مطلب دی چې د مکې د مشرکانو د دې بوتانو په باره کې دا عقیده وه یا د دې کاڼو او د ونو په باره کې چې دوی مخلوق پیدا کړی دی دوی رزق ورکوي دوی د دنیا نظام چلی ستا څه مطلب دی چې هغوی دا کار دې لپاره کو فهذا یکذبه القرآن نو دا خبره خو قرآن یې دروغجنه کوي قرآن یې څنګه دروغجنه کوي په دې موږ ډېر دلایل ذکر کړي او خو صحیح شو الله ته ځان نږدې کوو ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا دا ځان له مسله قرآن کې ځای په ځای د ایتونه دي او موږ بیان کړي وو که چېرته ته دوی نه تپوس وکړي چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دوی به څه وایي الله که چېرته تپوس وکړي تاسو چا پیدا کړي دوی به وایي الله که ته تپوس وکړي چې تاسو له رزق څوک درکوي نو دوی به وایي چې الله که چېرته ته تپوس وکړي چې ژوند څوک ورکوي او مرګ څوک ورکوي نو دوی به وایي چې الله که چېرته ته تپوس وکړي چې ومن يدبر الامر نظام څوک چلی نو دوی به څه وایي
دوی الله. نو ظاهره شوه چې د مکې مشرکان د بوتانو او د کانو او د ونو په باره کې دا عقیده نه ساتي چې دوی چاله رزق ورکوي، یا دوی په لاس کې ژوند دی یا مرګ دی، یا دوی خلق پیدا کوي، یا دوی د دنیا نظام چلی. او که چېرته ته دا وې چې د هغوی د بوتانو په باره کې دا عقیده وه، فهذا یکذبه القرآن، نو ستا دا خبره څوک یې دروغجن کوي؟ قرآن یې دروغجن کوي. فإن قالا، اوس دې خبره کې خو ګیر شو، اوس خدای نشي ویلی. که چېرته داسې وي چې د مکې مشرکان بوتانو ته به دې پراته وو، د بوتانو بندګي دې ته وایي چې هغوی به وایي چې دا بوتان موږ له څه راکوي؟ رزق راکوي. نو بیا خو دې به د خپله خبره کې راګیر شو چې هلته الله وایي چې هغوی خو د عقیده نه وه. که چېرته دې تا ته دا ووایي چې د بوتانو بندګي دې ته وایي لکه د مکې مشرکان به بوتانو ته پراته وو او دوی موږ له مرګ راکوي او دوی ژوند راکوي، دا خبره کولی شي؟ نشي کولی، ځکه چې قرآن یې دروغجن کوي. ښه نو دی به بلې خبرې له راشي، اوس به دې سیده لارې له راشي. فإن قالا، که تا ته دا ووایي چې نه نه د بوتانو بندګي دې ته وایي، ګوره من قصد خشبه، څوک چې د یو لرګي قصد وکړي هغه لرګي پسې ځي، او حجرا یا د کاڼي سره عقیدې، او بنیة علی قبر یا په قبر باندې یو آبادي د هغې خواله ځي، او غیره یا د دین علاوه، یدعون ذلک، او همدغه رابلي، ویذبحون له، او د هغې دپاره حلاله کوي. یقولون، او دا وایي انه یقربنا الی الله زلفا، دی موږ نږدې کوي چاته؟ الله ته. ویدفع الله عنا ببرکته ویعطینا ببرکته، او الله د ده د برکته موږ له راکوي، او د ده د برکته الله زموږ نه مصیبتونه لرې کوي. وایي د بوتانو بندګي دې ته وایي. سم خیال دی؟ صحیح ده؟ نو د مکې مشرکانو خو د بوتانو بندګي کړې ده که دی وایي چې یو سړی یو ونې له ځي، یو کاڼي له ځي، یو آبادۍ له چې په قبر باندې شوی ده او هلته پروت وي، او وایي دغې ته چغې وایي رابلي، د هغې دپاره حلالې کوي، او وایي چې د دې په برکت الله موږ له راکوي، د دې په برکت الله زموږ نه مصیبت لرې کوي. دا د بوتانو بندګي نه ده؟ معنی صحیح ونه کړه؟ معنی صحیح وکړه که نه؟ تاسو بغیر یې ځکه چې هلته مخامخ دی، نو اوس د هغه صحیح ته هم صحیح نه وایي که څنګه؟ معنی څه ده؟ داسې کوي که نه کوي مشرکان؟ د مکې مشرکان کاڼو ونو ته څه دپاره پراته وو؟ دا عقیدې نه وه؟ ښه، د ده اصل مطلب څه دی؟ په هغې ځان پوه کوي. دی دا وایي چې څوک د دې ونې بندګي کوي او د دې ونې سره عقیدې، د دې کاڼي سره، او په دې قبر باندې چې دا کومه آبادي ده د دې سره عقیدې او د دې دپاره نذرانې منښتې کوي، وایي جي دا د قبر بندګي ده، د بوتانو بندګي ده. تاسو ته پته شي د مطلب څه دی؟ د ده مطلب دا دی چې د دوی یعنی سوچ هغه ولي ته نه وي، سوچ یې څه ته وي؟ هغه آبادۍ ته وي، هغه ونې ته او کاڼي ته. تاسو زما پورې خبره رسوي که نه رسوي؟ همیشه دې درس دا مسلې چې دي ما ته رزق ښکاري په تاسو لګې درني، حالانکې ما ته خو رزق ښکاري دا به دې ټول نه زیاتې احساس. نو دا خبره ده صحیح ده چې داسې ووایي، وایي جي دا ونه او دا کاڼې او د قبر د آبادي چې د دې خواله څوک ځي او دوی ته چغې وایي او دوی دپاره نذرانې منښتې کوي، دا د بوتانو بندګي ده. د مکې مشرکانو به دې چل کوو؟ خو صحیح شو شرک دی. خو د مکې مشرکانو دا حالو او صحیح شو دم وی دم وی وی اوس یو سړی چې دا ونه ما الله ته نږدې کوي. نه نه بل ځای ته ځئ تاسو، ځکه ما تاسو ته درس په اوله کې ویلي وو چې دا مسلې ته اولنۍ نه یادي، وروستنۍ یې ته هم نه یادېږي. بالکل دا خبره خو د ده ده، دله تعریف هم دې دپاره وکړو چې د مکې مشرکان خو په کاڼو پسې روان وو، په ګټو پسې، په ونو پسې، یا په قبر په آبادۍ،
او د ولی سره د هغوی کار نه و. زمونږ کار تعلق خو د ولی سره دی، بیا هم دی په خپل کې او هغوی په منځ کې فرق ثابتوي. خو آیا د مکې مشرکان داسې وو؟ جواب دی لږ نږدې شو، خواله یې ورغلی خو بیا ترې واوړېدې. جواب ګوره دی دا دی چې وایه صدقته، دا خبره دی صحیح ده، دا خبره ستا صحیح ده چې شرک دی ته وایي، د بوتانو بندګي دی ته وایي. خو دا خبره ګوره د ده غلطه ده. که چېرته ذهن کې دی نو دا به ورته اشکال واضح کړي چې د مکې مشرکان محض کاڼي ته نه وو پراته، دومره قمقل هم نه و. ګورئ قمقل اوسه درجه کې، خو دومره قمقل نه و، دومره قمقل نه و چې اسې یې ونې ته پراته و، او دومره قمقل نه و چې د قبر یو آبادۍ ته اسې پراته و، سیمټو ته او کاڼو ته او خټې ته پراته و. یعنې څومره هوښیار خلک هغوی. دوی چې د بوت ته پراته دي وایي د کاڼي ته پراته دي. مخکې ما دا مسله تفصیلا ذکر کړې وه. د دوی د عقیده ده چې د نیکانو خلکو د ارواح په دې کې ورننوځي، د نیکانو خلکو ارواح په دې بوت کې ورننوځي. یعنې د چا په شکل چې جوړ کړی د هغه د روح راځي دې بوت کې دننه یي. او ځکه ما تاسو ویلي چې کله ناکله داسې هم کېږي او شوي دي چې دا بوت دوی له جواب ورکوي، او دا اصل کې څوک شیطاني ګمراه کوي، نو دا بوت ولا جواب ورکوي. چې جواب ورکوي نو دوی وګوره دا دغه نیک سړي روح په دې بوت کې ورننوتې ده. دغه شان ونه او قبر له چې ځي نو دومره قمقلان خو نه دي چې دې کاڼو ته پراته دي آبادۍ ته، قبر له ولې ځي؟ دې کې دننه ولي دی، د هغه روح پکې ده. اوس ورسېږي زما په دې خبره کوم، یعنې هغه دا ثابتول غواړي چې زموږ تعلق ده نه دی، د هغوی تعلق محض د لرګو د ونو د کاڼو او د آبادیانو سره و. مونږ خو نیکانو خلکو ته پراته یو. ورته وایه صدقته، دا خبره دې بلکل برابر وکړه چې د بوتانو بندګي دې ته وایي. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. ورته وایه صحیح دا خبره خو دې صحیح وکړه چې د بوتانو بندګي څه ته وایي؟ چې سړی ونې له ځي، کاڼو له ځي، په قبر باندې چې کوم آبادیانې دي هغې له ځي، هلته بیا هغوی ته چغې وایي، د هغوی دپاره حلالې کوي، نظرانې کوي، منښتې کوي، او وایي چې دوی موږ الله ته نږدې کوي، او د دوی د برکت الله زموږ د مصیبتونه لرې کوي، او د دوی د برکت الله موږ له راکوي. و دا خبره دې بلکل صحیح ده. خو اوس ته ماته د خپل کار او د هغوی په کار کې فرق وښایه. خو ځان یې په خپله حجت قایم کړو که نه، چې دا موږ چې په څه کې لګیا یو دا هم داسې ده لکه د مکې د مشرکانو کار. وایي بلکل ستاسو دغه کار دی. ته څه له ځې؟ ته د قبر خوا کې ولې پروت یې؟ ده به خپله ووایي د بوت بندګي دې ته وایي چې ته د قبر خوا له ورشي او هغوی ته څه وایې؟ چغې وایې. وایي ته خو هم چغې وایې، او وایي د هغې په نوم، د قبر په نوم او د قبر والا په نوم نظرانې او منښتې. وایي دا خو ته هم کې. او وایي دا ویل چې د دې د برکت الله موږ له راکوي، د دې د برکت یې لرې کوي مصیبتونه. وایي دا خو ته هم وایې. نو ستا او په دغه کار کې څه فرق شو؟ فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام. نو ده بخپل اقرار وکړو، ده بخپل اقرار وکړو چې د دوی دا کار دا بعینه څه شی دی؟ د بوتانو بندګي ده. بخپل راګیر شو. وهو المطلوب. شیخ رحم الله وایي زموږ مطلب هم دقه چې دی په دې خبره ورسي چې د دا کار دم د بوتانو بندګي ده. او دا خبره یاد کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او نور علماء دا قاعده ذکر کړی ده چې هر باطل پرست چې کله هم دلیل پیش کوي یا د خپل خبرې صفایي کوي نو دی پکې په خپل راګیریږي. او الله سبحانه وتعالی د مشرکانو حال قرآن کې ذکر کړی کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. مثال دا خلکو چې د غیر الله بندگی کوي، الله وی دوی مثال لکه د جولا کور. جولا به د کور کې څه چلی په خپله به کې راګیر شي، جوړی او بیا به کې څه شي په خپل راګیر شي او ختم شي. دغه شی اوس وګوره دی
د دا وایي چې نه جي موږ د بوتانو بندګي نه کوو، د بوتانو بندګي خو دې ته وایي. نو ته اوس ما ته په دې کې په خپل حال کې فرق بیان کړه، خو یو شی دی په خپل یې په ځان اقرار وکړو چې او زموږ دا کار هم حق شان دی او همدغه زموږ په کار و. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام. ودته بله خبره دا موکه ته چې دا وایې چې شرک یوازې د بوتانو بندګۍ ته وایي. هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ ددنه دا تپوسو که وایي ته چې دا وایې چې شرک د بوتانو بندګۍ ته وایي، نو ستا څه مطلب دی چې د نیکانو خلکو باندې اعتماد او دوی ته را مدد شویل او د دوی خوا له تله، د دوی دربارونو له تله، دا په شرک کې دننه نه راځي؟ که چېرته دی ووایي چې او دا شرک نه دی، فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. نبي وتو حدیث کو بیا پساو شو. څنګه پساو شو؟ شرک یوازې د بوتانو بندګۍ ته خو نه وایي. الله هغه خلکو تم کافران ویلي دي چې چا د ملائکو بندګي کړې. الله هغه خلکو تم کافران ویلي دي چې د عیسی علیه السلام بندگی کړی ده. الله هغه خلکو تم کافران ویلي چې د باقی نیکانو خلکو بندگی کړی ده. نو ستا دا خبره هم غلطه ده چې شرک صرف څه ته وایي؟ د بوتانو بندګۍ ته. او دا مسله مخکې تېره شوې ده. لکه د پخواني چې څومره مشرکانو کم ټیم کې چې قرآن نازلېدو هغه چې کوم موجودو هغوی صرف د بوتانو بندګي خو نه ده کړې کنه. د عیسی علیه السلام بندگی شوې ده، د ملائکو بندگی شوې ده، د پیریانو بندگی شوې ده، د نورو نیکانو خلکو بندگی شوې ده، د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په شکل چې بوتان جوړ شي په کعبه کې پراته وو او داسې نور نیکان خلک. نو دا خبر هم د دوی غلطه ده چې شرک صرف څه ته وایي؟ د بوتانو بندګۍ ته وایي. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. نو دی به لازم اوس دا خبره مني چې کله ورته دا خبره ته داسې په ترتیب برابر بیان کړي او علم د سره او دلایل بیان کړي، نو دی به لازم په آخره کې تا سره دا خبره مني چې د الله سره په بندګۍ کې نیکان خلک شریک کول هم دا حق شرک دی چې په قرآن کې الله ذکر کړی. وهذا هو المطلوب او زمون مقصد هم څه دی؟ دا دی. ګوره چېرته علم چې زده کې دا اراده به نه ساتي چې زه څه شم، زه همیشه زورور یم، زه ښکاره شم، زه مشهور شم. نه، علم چې کې په دې نیت کوو چې الله زما نه راضي شي، او دویم دا چې دا خلک پوه شي. زه د علم دې لپاره کوم چې د خلکو تر دوی جهالت راښکاره کړم او حق لار ورته بیان کړم. لکه اوس دې کې شیخ څه ووایي، وایي تا چې څومره خبرې وکړې ده په آخره کې هغه ټولو ته غاړه کېښوده او زمونږ هم وایي دقه په کار وه. خو زمونږ دا نه وه په کار چې ته پې څه شي، ته پې زورور شي، ستا صفت وشي، ستا نوم مشهور شي. لکه نن سبا زموږ په ملکونو کې دا القابات ډېر اسان دي، مناظر اسلام. الله اکبر، څومره غټ لقب دی، مناظر اسلام، یعنی د اسلام مناظر او وکیل احناف او مناظر احناف او داسې نومونه به یې ایښودي چې یو لس اوښانې نشي وړی. دا زیاتې نه دی؟ زیاتې دی. که چېرته ته یو څوک په یو مسله باندې پوه کې او پوه شو، نو شکر د الله ادا کړه. وایي الله ستا شکر دی چې دی په دې مسله باندې څه شو، پوه شو. که چا ستا صفت وکړو که ویې نه کړو، که ته مشهور شو که مشهور نه شو، که ته ښکاره شو که ښکاره نه شوې، خو خبره ستا چې کوم مقصد و ته هغې ته ورسېدې. زما ټولو مؤمنانو ته، رونو او خویندو ته دا نصیحت دی چې همیشه ته څوک پوه کوې نو اراده دقه لري چې د الله د رضا دپاره یې پوه کوم او چې دی جنت ته نږدې شي او د جهنم نه لرې شي. دا سوچونه به کې مه کوئ چې زما به څوک صفت وکړي او ما به یادوي او ما به داسې وکړي او ما به زما به مشهور شم، خلک به وایي چې تکړه مولا او خلک به وایي چې تکړه مناظر. نه، دا هر څه سیټ ته که
او چې کله ته خپل اعمال پټې الله یې څه کي الله یې راښکاره کوي او چې ځان راښکاره کوي الله یې ذلیله کوي. وسر المسأله والشیخ ته په خلاصه پوه کوي وی په دې مسله کې سر او راز سره راز یاد کا انه اذا قال انا لا اشرك بالله کچرت ته تدوي چې الله سره شرک نکوم فقل له وما الشرك بالله فسره لي نو ته به څه شرک شي څه دی ما په پوهک. فإن قال هو عبادة الأصنام کتا تدوي چې شرک خو د بوتانو بندګۍ ته وي فقل له وما عبادة الأصنام نو ته وایي چې د بوتانو بندګۍ څه ته وي فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده کتا تدوي چې زه خو صرف یوازې د الله بندګي کوم فقل ما معنى عبادة الله وحده نو اوس ته پوښتنه کوي چې د دې څه معنی ده چې الله بندگی یوازې کول لا شریک له دغه سره شریک نشته و ما هو بدی پوهه کنه فسرها لي. فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب کچرته دې خبرو جواب هغه تعالی دې سي درکو څنګه چې قرآن کې دی نو هم زمونږ دغه پکار و او به خو صحیح شو ته په خپل دا مطلب بیانې او قرآن کې هم دې سي دی او کې بل څه وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه او که په معنی نه پوهېږي نو ته دا ووایه وایه ته څنګه د داسې شي دعوه کوې او ته پې پوه نه یې. وإن فسره بغیر معنا او که چېرته وضاحت یې وکړو خو داسې وضاحت یې وکړو چې هغه داسې نه دی څنګه چې قرآن او حدیث کې دی بینت له الآیات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. نو که چېرته د تفسیر غلط وکړو وضاحت یې غلط وکړو نو ته به یې څه کې پوکے بے نا کپری دی بے بیان بوتو کی واضح دلائل بوتا بیان کی چی شرک دیتا ہوئی دا بوتانو بندگی دیتا ہوئی او دا بوتانو بندگی مدقا دا کم جتا سکوئی با دی زمانے کی. وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا او په دې خبره هم پوکې چې دی واځي د الله بندگی کول او د الله سره څه شی نه شریک کول هم دغه د لاس خو د خلک موږ سره دښمنیانی کوي ويصيحون فيه او هم دغه د لاس چغې وي کما صاح اخوانهم لکه څنګه چې دوی رونو چغې والی وي سی ویلو حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. دیسی چغې وی په موږ پسې لکه څنګه چې دوی رونو چغې والی وي. رونه څوک دي؟ د مکې مشرکان. هغوی هم دا ویلو د پیغمبر مبارک أجعل الآلهة إلها واحدا. لکه اوس دا څومره معبودان چې دي دا موږ پرېږدو بس د یو معبود بندګي به کوو د یو الله بندګي به کوو. موږ خو تقسیم کړي وو موږ خو هر یو له د هغه کار ورکړی هغه اوس ټول پالتو شو د یو الله بندګي به کوو. ان هذا لشیء عجاب. دا خو ډېره ناشنا خبره ده. دقه شان نن سبا په موحدینو پسې چغې وایي چې دوی وایي دوی وایي چې ټول اولیاء الله کافرانو. دا دومره خبرې موږ د توحید په باره کې وکړې دې کتاب کې او دې نه مخکې کوم ځای کې اولیاء الله ته چا کافر ویلی بلکې د اولیاء الله سره محبت د ایمان نښه ده. خو داسې دې دپاره چې بدنامول شروع کړي دا چغې به شروع کړي چې وایي علاقې کې وابیان پیدا شوي دي ملک کې وابیان پیدا شوي دي هر څه یې تباه و برباد کړو. څه تباهي راوستې ده څه جلې کړی همقه خبرې کې کومې چې الله کړي ده او کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل دي د تابعینو د صحابه کرامو د امامانو منهج هغه بیانوي. د څه شي ملک خراب کو او د څه شي اختلافات جوړ کړو. که ته څه خبره راوالې نو دی به ستا د بدنام او امامان نه مني. داسې خلک پیدا شوي دي چې امامان نه مني. وای راشه دا یو خبره ده که وای راشه ته مني امام صاحب وی او جي زه خو یې منم زه خو ته امام اعظم هم بلکې دیسی وی امام ابو حنیفه د ټول امامانو نه زیات پوه خو صحیح شو راشه
دا ته چې دې قبر ته پروت او دا نظرانی منښتې د دې پلاني صاحب او د علاني صاحب په نوم کې دا د امام صاحب په مذهب کې شته وی هغه ځمکه او اسمان به یو شي د قیامت سحر به راشي خو دوی دا نشي ثابتولی چې امام صاحب دا عقیده ښولې ده راشه ای ګډېدونکې په جومات کې ته د امام صاحب په مذهب یې وی او جي ما خو به امام صاحب ځان قربانو امام صاحب دا طریقه ښولې چې جوماتونو کې ګډېږي امام صاحب دا الله دا طریقه ښولې ده امام صاحب دا قصې کړي دي ثابت یې که دا زموږ په دې ملک کې د شنو پټکو والا چې دي دا ټول دا دعوه کوي موږ د چا په مذهب یو د امام صاحب امام صاحب دا خبره ښولې ده یا رسول الله مدد امام صاحب دا خبره ښولې ده چې ای لوی ځوان راورسې امام صاحب دا خبره ښولې ده چې پیر بابا راورسې امام صاحب دا خبره ښولې ده چې یا علي مدد یا فاطمه مدد یا حسن او حسین مدد دا امام صاحب ښولې ده ودې خیزه امام صاحب دا ښولې ده چې د قبر نه طواف کوه امام صاحب دا ښولې ده چې د قبر والا په نوم باندې چینی او خوراکونه او یو شی او بل شی وړالته امام صاحب دا ښولې دي چې د قبر سټۍ او د قبر سره خوا کې مالګې سټۍ او کله جبې ټکوي امام صاحب دا پیری مریدو ښولې ده نن سبا زموږ په دې ملکونو کې چلیږي دا کومه فحاشي چې د پیری او مریدۍ په نوم روانه ده د امام صاحب مذهب کوم ځای کې امام صاحب دا خبره کړې امام صاحب ټیټ موحدو او ځکه څه وایي نه جي عقیده کې نه منو عقیده کې نه منو عقیده کې جی موږ ماتوریدیان یو او موږ اشاعره یو ها فقه کې موږ امام صاحب منو عقیده کې نه الله اکبر عقیده کې نه منو نو سوال د امام صاحب عقیده خرابه ده چې ته نه مني نو دی به څه وایي څه به وایي ویلی شي چې خرابه ده خو نشي ویلی که زړه کې هر څه خو جدا مسله ده خو دې ښکارې ویلی شي نو چې خرابه نه ده نو بیا خو ستا دا خرابه ده نو خو دې کې بله خبره نشته یا د امام صاحب عقیده وایه خرابه ده او یا ستا عقیده خرابه ده اوس ما بې پوه کړه چې د چا خرابه ده نو داسې خو تا ته نشي ویلی چې د امام صاحب عقیده ګډوډه ده کېدای شي زړه کې خو ظاهرا یې تا ته نشي ویلی خو نه 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 امام صاحب خو امام امام ښه نو امام عقیده برابر ته ولې په عقیده کې باغ پسې نه ځي ولې ته عقیده کې زه ویز اشعري او ماتوریدي او صوفي او نقشبندي او پلانې او علانې او دا او دغه او دا قیسې در راویستي ولې هلته نه ځي نو بیا خو ستا عقیده خرابه ده او دم دیسی امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده کی ټیټ موحد او هغه عقیده و دغه کوم چې د قرآن او حدیث نه اخیستې شوې او موږ الحمدلله زمونږ هم دغه عقیده ده کوم چې د امام ابو حنیفه او د امام شافعي امام احمد بن حنبل امام مالک دغه زموږ عقیده ده نو یارانو تاسو ولې عقیده بدله کړې ده بیا دا څلور لارې چې دي د صوفیت او تصوف ده د امام صاحب نه ثابت دي امام صاحب نقشبندي و که چشتي و امام ابو حنیفه القادری و که چشتي و که نقشبندي و بل سروردري و په کومه لار باندې امام صاحب بیعت کړی څه بیعتونه یې کړي دي نو تا ته کوم ځای نه لار راوویسته چې دا بیعتونه به کې او دا قصې به کې نو ځکه وایم هغه م پرېږدی که نه بیا که دا خبرې م سټارټې کړي که نه نو وار پار به درنه خطا شي سبحان الله یو خبره مې ذهن ته راغله امام ذهبي رحمه الله په یو ځای کې په امام ابن الجوزي رحمه الله باندې رد کړي او دا دواړه ګډ امامان دي د دین نو امام ابن الجوزي رحمه الله باندې رد کړي نو یو حدیث دی چې امام ابن الجوزي په دغه کې راوړی دی په موضوعاتو کې چې دا حدیث څه دی منګړت دی او بیا په بل ځای کې امام ابن الجوزي په خپله دغه حدیث نه استدلال کوي انسان کمزوری نو یو ځای کې د حدیث ته څه ویلی ضعیف نه منګړت موضوعي او بل ځای کې دې څه کوي
استدلال ته کوي. نو امام ذهبي ورته وایي یو ځای کې د حدیث هلته راوړی چې منګړت دی او بیا ته استدلال هم کې خو غلی هم پرېږده نور څه نه وایم ووایه. نو که دا قصې هم را سټارټې کړې که نه نه ختمېدونکې خبرې هسې تشه دعوه د امام صاحب د تابعدارۍ او منځ کې امام صاحب غریب په مشرق دی او دوی په مغرب دي. الله دې د ټولو په حال باندې رحم وکړي. په دې ځای باندې به خبره ختمه کړو او لا حوار پاتې دی مخکې. خو خبره په دې ځای ختمه شوه چې د نن سبا دا غلطو عقیدو والا هم زموږ په باره کې داسې چغې وایي لکه څنګه چې د دوی وروڼو چغې وهلې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې. هغوی هم تعجب کړی داسې نوې خبرې هم راوړې او دوی هم تعجب کوي وایي کسان راوتي دي او نوې مسلې راویستې دي. کسان راوتي دي کومې مسلې دي؟ نوې مسلې دي نوې. چې مسله نوې ده کښېنه پړې که بیان یې که نو بیانولی نه شي پړ کولی نه شي دلیل در سره نشتی مطلب دا چې ته پړې نو حق ته غاړه کېده. ځکه هغه یو مولوي صاحب ویلي و بیان کې ما اورېدو وایي چې کله ته دا وابیان میلاو شي که نه دلیل ولي مسره به نه چېړوي دلیل ولي به نه چېړي ته پته یې سشتي نو نه څه به وچېړي خو یو کوتک به راولي هغه به ورته ونیسي. ما دې غریب سره همدقه دي دلیل به ورسره وي نه چېړي نو دلیل شتي دلیل نشته نو چېړي به څه شي نو وایي کوتک راول هغه ورته ونیسه په دې به وایي پوه کې. الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو په حال رحم وکړي او الله دې هدایت وکړي ټولو ته. د کومو خلکو چې عقیدې ګډې وړې دي منهج غلط دی الله دې هغوی ته نیغه لار سیده لار سره زمونږ وښي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ په دې توحید باندې د مرګ پورې قایم او دایم لري او الله دې مونږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې مونږ په توحید او په سنتو باندې مضبوط یو او الله دې مونږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې الله زمونږ نه راضي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.